السلام علیکم ګران لیدونکو. په دې ویډیو کې یو مهم موضوع چې هغه نو په هوم ریبن کې سټایلز په نوم یو ګروپ دی، دې باندې موږ بحث کول غواړو. سټایلز لکه نوم نه معلومیږي، موږ کولی شو خپل ټیکسټ ته یو سټایل ورکړو. کوم ډاکومنټ چې ورډ ډاکومنټ کې موږ ټیکسټ برابر کړی دی، د کولی شو سټایلز ورکړو، مختلف سټایلز. د مثال په ډول باندې کنټرول ال سره د لیفټ نه لیکل شروع کول غواړم. د هغې لپاره ضرورت دی یو پیراګراف موږ ولرو. نو پیراګراف به هلته اضافه کړو. دا زموږ باډي ده، دا باډي بولډ ده. دا به تغییر کړم کنټرول بي چې دا بولډ حالت نه وځي. که بي ته بولډ کوئ کنټرول بي سره بولډ کوی شئ، خو زه بولډ کوم نه. دا زموږ یو پیراګراف دی. تاسو فکر وکړئ دا پیراګراف موږ لیکلی د افغانستان په اړه. په همدې شکل راځم یو بل پیراګراف هم اضافه کوم، هغه لیکم د ایران په اړه. یو پیراګراف به اضافه کړو. او په همدې شکل یو بل پیراګراف لیکم د هندوستان په اړه، او یو بل پیراګراف لیکم د پاکستان په اړه. دا زموږ پیراګرافونه شو. دا ټول به زه د بولډ حالت نه وباسم. کنټرول بي بیا و دا به ټول لرې شي، او کنټرول جے سره جسټیفای کیږي. دا تقریبا که تاسو وګورئ موږ سره یو 4 پیراګرافه شو، یو د افغانستان په اړه، بل ایران، او بل پاکستان په اړه. نو تاسو کله ته متوجه شئ موږ یو هیډینګ لرو، عنوان دی، بیا باډي ټیکسټ ده. تاسو سره اوس دا لیکنه په عادي سټایل کې شتون لري، نارمل سټایل کې. که تاسو وګورئ سټایل نارمل دی. دا تاسو کولی شئ تغییر کړئ. اول راځم هیډینګ ته تغییر ورکول غواړم. دا زه اپلای کوم هیډینګ نمبر 1 پې. په همدې شکل دې ته هم دا هیډینګ ورکوم. انتخاب کا او راشه هیډینګ 1 باندې کلیک کا. یا اسانه طریقه ده کم سټایل چې دا لري غواړي چې په دې بل هیډینګ هم عملي کړي، هغې لپاره لنډه طریقه ده چې په همدې به تاسو ودرېږئ، فارمټ پینټر باندې به تاسو ډبل کلیک کوئ او را به شئ. دا فارمټ پینټر دا کرزر یې بدلېږي او په دې بل به ډریګ کوئ، هغې ته وړي. او دا اوس هم همدې فارمټ پینټر حالات کې ده. که چېرته تاسو غواړئ دې حالت نه وباسئ، اسکیپ بټن تاسو ووهئ، دا لرې کېږي. دا بل پیراګراف غواړم د انډیا په اړه کومه، د انډیا په اړه دا پیراګراف هم دی. غواړم دې ته هم هیډینګ نمبر 1 ورکړم. ډېر په اسانه تاسو کولی شئ دلته ودرېږئ، او که شارټکټ په ذریعه کول غواړئ کنټرول شفټ سی راشئ انډیا باندې ودرېږئ، کنټرول شفټ وي، نو هماغه فارمټ به پې اپلای کېږي. که چېرې تاسو یو 2 پیراګراف نور اضافه کول غواړئ د هیډینګ نمبر 2 استعمال لپاره، یو پیراګراف دا ما ولیکه د افغانستان یو ولایت، مثال کابل مرکز په اړه. دا یو پیراګراف شو. بل پیراګراف ما ولیکه د قندهار په اړه. دې په اړه هم زه یو پیراګراف لیکل غواړم. 2 پیراګراف ما د افغانستان د ولایتو مربوط باندې ولیکل. نو تاسو وګورئ دلته دې ته هم زه غواړم چې هیډینګ 1 ځکه نه ورکوم چې افغانستان هیډینګ نمبر 1 دی. نو د دې دا سب هیډینګ باید ولري. نو دې لپاره زه راځم هیډینګ نمبر 2 باندې کلیک کوم. په همدې شکل دا هم دا هیډینګ نمبر 2 شو. نو دا موږ هیډینګ عملي کړه او هیډینګ برخې ته موږ سټایل ورکړه. اوس خبر راځي د باډي سټایل هم تاسو کولی شئ تغییر کړئ. دی نه ډېر ساده انتخاب به یې کړئ او راشئ دې نه د باډي ټیکسټ لپاره یو سټایل تاسو عملي کړئ. فکر وکړئ موږ د باډي لپاره دا سټایل عملي کول غواړو، یا تاسو کولی شئ تغییر هم کړئ، مختلف سټایلونه شته ده. فکر وکړئ دا سټایل موږ عملي کړ. نو دا لاندې مسا په کار دی، را به شئ فارمټ پینټر باندې به تاسو کلیک کوئ او دا به پې ور ډریګ کوئ، په ټولو باندې ډریګ کوئ. نو لاندې نور پیراګرافونه هم شتون لري، دا راشئ د باندې ډریګ کوئ او دا بل باندې هم ډریګ کړه. او لاندې اخري پیراګراف پاکستان، دا به هم تاسو ډریګ کوئ. نو ګورئ سټایل د کمانډونو په مرسته باندې موږ وکولی شو چې خپل لیکنه ته یو سټایل ورکړو. ډېر ساده طریقه. دا نو زمونږ پیراګرافونه دي چې دې کې موږ هیډینګ نه استفاده وکړه، هیډینګ نمبر 1 او 2. اوس دا خو موږ سټایل ورکړه خپل ټیکسټ ته. اوس یو بل ګټه چې موږ د سټایل د کمانډونو په ذریعه باندې موږ کولی شو ترلاسه کړو، هغه تیار هیډینګ موږ ورکړي. اوس غواړو چې یو ټیبل اف کانټینټس کریټ کړو. ډېر ساده. د ټیبل اف کانټینټس کریټ کول لپاره را به شئ ریفرنس ته. په ریفرنس کې موږ ټیبل اف دلته شتون لري. دې باندې که چېرته تاسو کلیک کوئ
دلته دوه ډول شته ټیبل اف کانټنټ شتون لري، یو اتومات ده او بل منولي من کوي شو کریټ کو کسټم ټیبل اف کانټنټس من کریټ کوي شو. خو اوس لپاره دا زموږ موضوع نه ده، اتومات یو ټیبل اف کانټنټس انتخابو تر څو په استعمال پوه شو دی باندې من کلیک کوو. نو ګوري ډیر واضحه دلته من ټیبل اف کانټنټس رامنځته کړه د خپل ټیکسټ. ان ټیبل اف کانټنټس د افغانستان په افغانستان چې دا هډینګ نمبر 1 ده، په ایران انډیا پاکستان دا هډینګ نمبر 1 کې راځي، او د کابل او کندهار دا نو هډینګ نمبر 2 کې راځي. دا نو موږ ته ټیبل اف کانټنټس کریټ شو. ډیر ساده کوي شي د کنټرول بټن په پریس کول سره هر یو عنوان باندې کلیک کوئ، عمل ته تاسو کلیک بټن پریس کړئ، هغه عنوان ته تاسو بیاي په دې شکل، او تاسو کوي شي بل عنوان ته راشي هغه هم تاسو کوي شي د لار تر سره کوي. مثال پاکستان ټیکسټ ته کتل غواړي کنټرول بټن به پریس ونیسي او په هغه عنوان باندې تاسو کلیک کړئ، عمل ته تاسو بل تاسو کوي شي د ویو د لارې کچیر تاسو هوم کې ولاړ سي غواړي سویچنګ تر سره کې د پاراګرافونو ترمنځ په دې شرط تاسو هډینګ ولرئ. نو ډیر ساده بل طریقه موږ لرو، ویو باندې تاسو کلیک کړئ او را به شي دلته به نیویګیشن پین به آن کړئ. د آن کول سره موږ ته نیویګیشن پین راځي، دلته موږ کوي شو نیویګیشن تر سره کو، معنا یو ځینه بل موقعیت ته یا بل موقعیت ته موږ انتقال پیدا کو، کاغه د صفو انتقال وي او په همدې شکل موږ ته کوي شي ریزلټ هم شو کې چې دا ټیکس وی کمنټ وی هر څه وي. خو موږ راځو د هډینګونو ترمنځ سویچنګ کوو. ډیر ساده د کابل کې ولرم د ما پاکستان پاراګراف ته بوزه کلیک کړئ، تاسو پاکستان ته به افغانستان باندې کلیک کړئ، افغانستان پاراګراف ته به تاسو بوزي ایران باندې کلیک کړئ، ایران ته به په همدې شکل انډیا. نو دا بل طریقه د سویچنګ بټوین پاراګراف د پاراګرافونو ترمنځ چې هغه طریقه دا و چې وی ته موږ راغلو نیویګیشن پین به موږ آن ک او د هډینګ په ذریعہ باندې کوي شو موږ سویچنګ تر سره کو. په سټایل کې یو بل سمنګ لرو که تاسو د ټنی بټن باندې تاسو کلیک کړئ، دلته نو موږ راځو کریټ سټایل کوي شو موږ په خپل خوخه یو نوې سټایل ځان ته جوړ کو. فکر وکړئ دا باډي زما خوخه نه ده، د لپاره د بل سټایل کریټ کوم، دا به انتخاب به کړئ، را به شي د بټن باندې کلیک کړئ، کریټ ا سټایل باندې تاسو کلیک کړئ، سټایل لپاره نوم ورکړه، زما نیو سټایل دا ما نوم وته ورک، دا موډیفای کوي تغییر پکې راولي. عادي حالت کې سټایل پریودز ده ته غواړي دا تغییر کې نو سټایل ځان ته جوړ کړي. نو هغه لپاره د سټایل نیم خو دا شو سټایل ټایپ کوم ډول ټایپ ده، انا پاراګراف لپاره انتخاب غواړم، دلته نورم شته ده خو لینک پاراګراف نه، دا غواړم یوازې پاراګراف لپاره ماته انتخاب کا ان دا سټایل په پاراګراف عملي کول غواړم. سټایل بیسډ آن دا نارمل دی او سټایل پاراګراف نو نیو سټایل موږ ته غوړه کړه. اول دا ته چې نو سټایل د جوړوم هغه لپاره باید کم سټایل د لیکنې سټایل باید کم وي، زما سنچي ګوتیک دا باید لیکنه وي او د دې سایز 12 وي او په همدې شکل انډرلاین نه وي، بولډ نه وي او ایټالیک هم نه وي، مګر رنگ یې زه تغیرول غواړم، رنگ یې باید په دې شکل راشي دا رنگ. او دلته تاسو کوئ شي چې یوازې د انګلیش لپاره هم عملي شي او که کمپلیکس نه هدف دا دی که بل د ژبې فونټ سټایلز وي په هغه عملي کېږي، فعلا لپاره د انګلیسي لپاره صحیح ده. او شروع شي د لیفت سایډ نه او سنټر نه که د رائټ نه، دا ته فعلا لپاره اندا لیفت سایډ صحیح ده. دا به تاسو اوکې کړئ، اوکې سره به تاسو یو نوې سټایل کریټ شي تاسو لپاره چې هغه نو دا نیو سټایل ده. نو غواړئ چې همدا سټایل تاسو عملي کړئ، طریقه یې دا ده چې ټیکس په تاسو انتخاب کړئ، را به شي دې باندې به کلیک کړئ، که دې دغه تاسو دې باندې کلیک کړئ دا به عملي کېږي. نو دلته موږ سایز 12 ورکړو، په همدې شکل سنچر ګوتیک موږ انتخاب کړو او غواړو چې هغه سټایل په دې هم عملي کړي، دا به ته هم انتخاب او دې باندې به کلیک کړئ. انا ټول باډي ټیکس باندې تاسو کوئ عملي کړئ دلته، خو شرط دا دی چې لیکنه به ته انتخاب کړي او را به شي دې باندې به کلیک کړئ، کلیک به وکړئ تر څو عملي شي. دلته بل کوم کمانډ چې موږ لرو هغه وایي کلیر فارمټینګ، موږ غواړو چې فارمټینګ ته لري کو، نو تاسو کوئ چې لیکنه انتخاب کړئ، کلیر فارمټینګ ته راشي، تاسو لیکنه به عادي حالت ته راشي. تاسو دا دویم پاراګراف هم انتخاب کړئ د انډیا په اړه، غواړئ چې دا فارمټ ته کلیر کړئ، معنا پاک کړئ، عادي لیکنه ستاسو په کار دا کلیر فارمټ باندې کلیک کړئ، کوي چې لري کړئ. ته غواړئ چې دا هډینګونه هم ارسل لري شي، دا به انتخاب کړئ، را به شي دلته او کریټ کلیر فارمټینګ باندې کلیک کړئ، دا به عادي حالت ته راشي. که چیرته غواړئ بیا په عملي کې کوي چې بیا هغه تاسو انتخاب کړئ او راشل ته دته هډینګ نمبر 1 ورکړه، دته هم هډینګ نمبر 1 ورکړه او دته تاسو کوي چې دا سټایل عملي کړئ.
او که نه دی په کار کوي چې دا ټول انتخاب کلیر فارمټ باندې کلیک کړه نه مې دی په کار. دلته بل یو څه موږ لرو یو بل کمانډ هغه اپلای سټایلز دی کوي چې موږ سټایل د بل ځای نه هم عملي کوو ډېر ساده د هغې لپاره به تاسو لیکنه تاسو انتخاب کړئ دا نارمل کې ده دې لپاره غواړي یو بل سټایل ته عملي کړي کوي چې دلته ډېر سټایلز شتون لري مثال سب ټایټل دا سټایل ته عملي کول غواړم دا ته نه غواړي بل نو سپیسینګ سټایل عملي کول غواړي سپیس به پکې نه وي عادي حالت دلته کوي چې موږ ډېر سټایلونه شتون لري حتی تاسو اوس کوي چې د هایپرلینک سټایل عملي کړئ دې باندې تاسو کلیک کړئ د هایپرلینک سټایل دی معنا ته فکر کوي چې دا هایپرلینک دی چې کلیک پې وشي ته بلې ساحې ته بیایي نو دا د نه دی په کار ته کوي چې بیا هم راشه دې کمانډ ته کلیر فارمټ باندې کلیک کړه نه مې دی په کار او دلته نور کمانډونه هم شته کوي چې موږ دا سټایلز په که چېرې موږ سره ټیبل وي په ټیبل هم عملي کوی شو خو اوس لپاره ټیبل زموږ موضوع نه ده بله ویډیو کې به په هغې باندې بحث کوو نو د سټایل موضوع هم دلته پای ته رسېږي امید لرم چې یو څه مو زده کړي وي دا او دې ته ورته ویډیوګانې کوی شئ زموږ چینل نه تعقیب کړئ